السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به د افغانستان د کرکټ مینوالو سره یو ښه خبر شیر کوم. دوستانو ویډیو تر اخره وګورئ چې په ویډیو باندې پوه شئ د چمپیون ټرافي په باره کې فخر زمان سوی د پاکستان یو مضبوط پښتون بیټسمین چې هیڅ د تعارف محتاج نه دی. هغه د افغانستان په باره کې یو ټویټ کړی د افغانستان ټیم په باره کې چې یاره د افغانستان ټیم به دې ځل سیمی فاینل ته لاړ شي، ځکه چې د افغانستان ټیم تاسو وګورئ په 2024 T20 ورلډ کپ چې کوم نو هغې کې ډېر زبردست پرفارمنس کړي او تر سیمی فاینل لاړو، خو سیمی فاینل کې هغه رنګ سکور ونه کړو چې څنګه د کرکټ مینوالو غوښته. به زه به داسې وایم چې بدنصیبي وه. نو اوس فخر زمان د پاکستان بیټسمین چې دی انټرنیشنل، تاسو به ټول پیژنئ، فخر زمان یو پښتون دی، هغه ټویټ کړی دی د افغانستان ټیم په باره کې چې یاره د افغانستان ټیم به دې ځل سیمی فاینل ته لکه کوالیفای وکړي. نو په دې وجه وویل چې د افغانستان ټیم محنت کوي. اوس وخت کې خو د پاکستان ټیم هم ډېر محنت شروع کړی دی. بل د پاکستان او د انډیا په باره کې د ویسټ انډیز یو سابقه کپتان تیر شوی دی، زوړ یو کلاړي دی، هغه ویل چې پاکستان او انډیا به سیمی فاینل ته خامخا ځي. او د پاکستان فخر زمان ویلې چې یاره د افغانستان ټیم به دې ځل سیمی فاینل ته خامخا لکه چې دا څنګه اوس محنت کوي او دغه 2024 T20 ورلډ کپ کې څنګه پرفارمنس وکړو، نو چې دغه چمپیون ټرافي کې به افغانستان ټیم سیمی فاینل پورې تللی شي. نو فخر زمان واقعي چې تجربه شته، صحیح خبرې وکړه. خو دا دی چې چمپیون ټرافي دا په پاکستان کې او دا د پاکستان پیچونه دوستانو داسې دي لکه که تاسو وګورئ په دې باندې سکور ډېر زیات کېږي. لکه دلته په PCL کې په 20 اوورو کې T20 کې دی کې 320-30 دغه کېږي او بیا په ODI کې دا وکټې د سکور دي. نو چې دې کې تا ته 400 یا 350 سکور شي، نو د افغانستان ټیم ښه مضبوط ټیم دی، زه دا نه وایم. لکه خو دا وکټې چې دي د پاکستان دا ډېرې وړې دي، کوچنۍ غوندې دي، د رحیم صدیقي خبره. نو زه وایم چې په دې 350 سکور به بیا د افغانستان ټیم چیس نه کړلی شي، ځکه چې چیسینګ کې کمزوري دي. نو د افغانستان ټیم له پکار دي چې چمپیون ټرافي له داسې ځان سره بیټسمینان وساتي او داسې پس بالران سپینران خو الریډي د افغانستان ټیم سره ورلډ کلاس سپینران دي، لکه د تعارف محتاج نه دي. لکه مطلب اوس ورسره غضنفر راغلی دی، راشد دی، کنګ راشد خان دی، ورسره ښه سپینران دي، مجیب دی، نبی دی. نو د افغانستان ټیم سره ښایسته سپین بالران دي، خو دوی له پکار دي پس بالر یو پیدا کړي، فاروقي سره اټیکینګ بال کوي او ورسره دغه د بیټسمین یو دوه ورسره خامخا ضروري دي. یو خو صدیق الله تل خو که شپارس باندې بل رانغو کلاړي، یعنې بیا خو صدیق الله تل حقدار دی چې چمپیون ټرافي سکواډ ته ورولي، خو که نه بل پکې شپارس څوک ګلبدین راغو یا مطلب بل کلاړي، نو بس بیا خو صدیق الله تل هغه ځای ختم کړی دی. نو دوستانو دغه ویډیو اوږدېږي. د چمپیون ټرافي په باره کې فخر زمان ویلی دي چې دغه افغانستان ټیم به سیمی فاینل ته کوالیفای شي او ورسره د ویسټ انډیز یو سابقه کپتان تیر شوی زوړ کلاړي، هغه ویل چې پاکستان او انډیا به کوالیفای شي. نو اوس وخت کې پوزیشن خو د پاکستان هم مضبوط دی، د افغانستان هم دی، او انډیا که وګورئ نو دا دی اوس آسټرالیا سره ټیسټ شروع دی، نو هغه پرفارمنس یې نشته، ولې چې انډیا خپل غرور ووال. نو دوستانو دغه د کرکټ معلوماتي ویډیو د ویډیو کتلو مننه. خوشحال او آباد اوسئ چې چېرته هم یئ. د الله په امان.